دا د افغان پوځ د سیمې هغه تر ټولو منظمې الوتکې او ځواکمن پوځ و چې شاوخوا 400 جنگي الوتکې او چورلکې یې درلودې چې د فضایي دفاع او د ځمکنۍ جګړې ملاتړ یې کاوه. خو ډېر ژر دا د سیمې تر ټولو قیمتي او ارزښتناکې الوتکې د جهادي رهبرانو لخوا کباړ او په پاکستان کې د وسپنو په قیمت خرڅ کړل شوې. که افغانانو د سردار محمد داود خان او ډاکټر نجیب الله له دوره پاتې جنگي الوتکې، ټانکونه او لرې واټن ویشتونکي توغندي نه وای چور او کباړ کړي، نن به افغانستان د سیمې له پیاوړو دفاعي ځواکونو یو و. جنرال حمید ګل چې د پاکستان د استخباراتو ایسای پخوانی مشر و، په خپلو یادښتونو کې لیکلي موږ د جهاد مشران د ماشومانو غوندې وغولول. برهان الدین رباني ته مو وویل چې ګلبدین ته به قدرت نه پرېږدو، خو په یو شرط چې ټول نظامي تجهیزات باید پاکستان ته ولېږدوئ. رباني هم ومنله او په 2 میاشتو کې د افغانستان ډیری نظامي تجهیزات حتی څو الوتکې پاکستان ته وسپارلې. سربیره پر دې افغانستان د سکټ بالستیک توغندي درلودل چې تر 300 کیلومترو واټن یې هدف ویشتلی شي. په ځمکنۍ برخه کې هم افغانستان د زغروالو ځواکونو ټانګونو پیاوړی لښکر درلود. د نجیب الله حکومت د سقوط تر وخته دا وسلې د پوځ او د ښاد په ګودامونو او اډو کې ساتل کېدې. بیا کله چې د نجیب الله حکومت ړنګ شي، دا ګودامونه او وسلې د بیلابیلو جهادي ډلو قومندانانو لاس ته ولوېدې چې په دغو ډلو کې حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، احمد شاه مسعود، عبدالرشید دوستم، پخواني قومندانان او والیان لکه اسماعیل خان، ګل اغا شیرزی او ګڼ نور شامل وو. د هر ډلې قومندانانو هڅه کوله چې وسلې ځان ته وساتي. د دې وسلو په سر حتی په خپلو منځونو کې جګړې هم رامنځته شوې. دې جګړو د وسلو لپاره په پاکستان کې یو لوی بازار رامنځته کړ. هر ډلې د وسلو، مهماتو او تیلو د اخیستو یا بدلولو هڅه کوله. د افغانستان په ختیځ او سویل کې ورته د تورخم، خیبر، دره دمخیل، قاچاقي لارې خلاصې شوې. په همدې وخت کې ډیری قومندانانو د شوروي وسلې په پاکستاني قاچاقبرانو خرڅولې. له افغانستانه د شوروي دورې وسلې کلاشینکوف، راکټ لانچر، توپکونه، ټانکي پرزې هلته انتقالېدلې او هلته دا وسلې بیرته ترمیمېدې او ساتل کېدې. پاکستاني امنیتي ادارو په رسمي ډول دا کار نه مانه، خو په عملي ډول د پټو لارو او شخصي مافیا پر مټ دغه کار ترسره کوو. کله چې په 1994 کې طالبان را پیدا شول، د ډیرو سیمو وسلې یې ضبط کړې، خو ډیرو قومندانانو تر دې د مخه خپلې زیرمې پاکستان ته لیږدولې وې. د طالبانو د واکمنېدو سره د شوروي دورې ډیرې درنې وسلې لا مخکې بازار ته تللې وې او یوازې محدود شمیر وسلې طالبانو ته پاتې شوې. هغه نظامي وسلې چې زموږ د شهیدانو وینې پرې توی شوې وې، د خیانت په بازار کې وپلورل شوې او ټول افغان ولس به یې هیڅکله هېرې نه کړي.